ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. زما د دین اسلام ډیرو عزتمندو قدرمندو زمون او ستاسو مخې ته چې نن کوم حال دی او دا مخې ته چې زمون او ستاسو میت هغه پروت دی، دا زمون او ستاسو د ټولو مسلمانانو دپاره عبرت دی. یو ورځ چې دا زما او ستاسو هم اعلان وشي چې فلانې د فلانې زوی هغه وفات شوی دی. عمر رضی الله عنه به فرمایلی کفا بالموت واعدا، دا مرګ چې دی دا د انسان دپاره پوره وعظ دی او پوره نصیحت دی. چې کله تا یو کس هغه ولیده چې هغه وفات شو، نو دا ستا دپاره عظیم او لوی نصیحت دی. و نورو نصیحتونو ته نورو خبرو ته هغه ضرورت نشته دی. دا وجه وه عمر بن الخطاب رضی الله عنه په خپله ګوتمه باندې دا نصیحت هغه لیکلی و کفا بالموت واعدا. مرګ چې دی دا د انسان دپاره پوره نصیحت، نورو خبرو ته هغه ضرورت نشته دی. کله چې یو مؤمن بنده مرګ هغه مني، هغه بیا د الله رب العالمین نه فرمانی نه کوي، د حرامو نه ځان ساتي، د الله رب العالمین د بغاوت نه، د حرام خورۍ نه او د قسمه قسم فتنو نه د دې نه ځان هغه ساتي. ځکه چې د هغه په دې خبره باندې یقین دی چې مرګ مخې ته هغه پروت دی، د مرګ نه خلاصۍ هغه نشته دی. که هر څومره اوچت شخصیت وي په هغه باندې به هم مرګ هغه راځي. تاسو وګورئ زمونږ انبیا علیهم السلام چې په مخ د ځمکه باندې اشرف المخلوقات، هغوی هم د دنیا نه رحلت کړی دی، د دنیا نه سفر هغه کړی دی. او دغه شانې صحابه کرام سلف ائمه د امت په هغوی باندې هم د مرګ هغه سکه هغه راغلې ده. لنډه دا ده چې ټول انسانان هغه به وفات کېږي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، د الله رب العالمین ذات هغه به باقي وي، نور په ټولو انسانانو به پناه راځي. که هغه ملائک دي، که هغه هر څومره الله رب العالمین ته مقرب مخلوقات دي، په یو ځل به د دنیا نه هغه ځي او د مرګ څخه هغه به کوي. یو حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کړی دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمایلي چې آیا تاسو ته زه د مرګ یادونه هغه نه کوم چې مرګ ځان ته هغه ډېره یادوئ. اکثرو ذکر هادم اللذات، هغه څیز ډېر یادوئ چې هغه د انسان خوندونه ختموي، انسان له په دنیا کې زندگی خوند نه ورکوي. چې د انسان مخې ته مرګ هغه پروت دی، هغه به څنګه د خوشحالۍ، د راحت، د اطمینان او آزاد زندگی هغه به څنګه تېره کړي. صحابه کرامو فرمایلي ولې نه ای د الله رسوله، دا څیز خو موږ ته راوښیه چې دا د انسان هغه مزې ختموي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الموت هغه مرګ دی، ځکه د مرګ په وجه باندې هر څه د انسان هغه ختم شي. دا وجه وه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه په باره کې راځي، وی هغه به هره شپه خلک راجمع کول، ځکه چې د وخت خلیفه و مشر و امیر او بیا به یې خپلو ملګرو ته علماو ته فرمایلي چې د مرګ تذکره هغه وکوي. نو کله به چې هغوی د مرګ تذکره وکړه، بیا به یې وفرمایلي کأن بین ایدیهم جنازه. عمر بن عبدالعزیز رحم الله به داسې ښکاره کېده ګویا کې دغه جنازه مخې ته پرته ده. دومره پریشانه حالات، دومره د الجن او د مصیبت حالات کې به دومره غم به په هغه باندې. نو دې وجې زما عزتمندو مؤمن بنده به هر وخت کې ځان ته مرګ هغه را یادوي.
صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمه الله راوړی دی عبد الله بن قیس رضی الله عنه نه نقل لی وی رسول الله علیه السلام ته فرمایلی من خیر الناس وی دا الله رسول بهترین او غوره انسان کم یو دی دا الله رسول علیه السلام ورته فرمایلی من طال عمره وحسن عمله اغه انسان ډیر بهترین انسان دی چې د کم یو مؤمن بنده عمر اغه ډیر شي الله ورله اوږد حیات ورکي هغې کې د الله طاعت او د الله رب العالمین بندګي وکړي نو دا ډیر بهترین انسان دی چې په دنیا کې د الله معرفت کو اسلام وپېژنده دین یې وپېژنده قرآن یې وپېژنده سنت یې هغه وپېژنده نو دا په مخ د ځمکه باندې ډیر بهترین انسان دی عمر هم الله ورکړ زندګي هم ورکړله دا خپل زندگی د الله په عبادت د الله په طاعت کې هغه ولګوله نو دا ډېر بهترین انسان دی صحابه کرام بیا وفرمایل ای د الله رسوله من شر الناس وی په دې خلکو کې ډېر بدترین انسان هغه کم یو دی چې هغه د خلکو هم بدي شي د الله رب العالمین هم بدي شي د هر چا هغه بدي شي نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل من طال عمره وساء عمله هغه انسان ډیر ناکاره انسان دی چې دغه زندگی دغه عمر هغه اوږد شله او په دې خپله زندګۍ کې د خیر عمل هغه ونه کړه نیک عمل یې ونه کړله لمونځونه یې ونه کړله د الله طاعت د الله بندګي یې ونه کړله وایي دا ډېر شري انسان دی او الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو عمرونه د الله په طاعت او د الله په بندګۍ کې مصرف کړي او ولګوي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د بدترینو اعمالونه د ناکاره اعمالونه د فسق او فجور نه د الله د بغاوت نه دی موږ او تاسو ټول مسلمانان وساتي بل صحیح حدیث کې راغلی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نقل لی وی زه یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې ناستم وی په دې کې یو اعرابي راغی یو بانډچي راغی یو بدو راغی وی دا الله رسول علیه السلام ته فرمایلی ای المؤمنین افضل وی په مؤمنانو کې کم یو انسان ډیر بهترین انسان دی الله رب العالمین ته ډیر نږدې دی الله رب العالمین ته ډیر خوښ انسان دی دا کم یو انسان دی نو رسول الله علیه السلام هغه ته وفرمایلی د کم یو مؤمن بنده چې اخلاق هغه ښایسته وي دغه عادات دغه خوی دغه سلوک دغه رویه هغه د کتاب او د سنت مطابق وي دا انسان و ډیر بهترین انسان دی بیا د الله رسول علیه السلام ته فرمایلی بل کم یو مؤمن دی چې هغه ډیر غوره دی ډیر بهتره انسان دی نو رسول الله علیه السلام ورته فرمایلی هغه مؤمن او هغه بنده د الله اکثرهم للموت ذاکرا کم یو مؤمن بنده چې مرګ هغه ډیر را یادوي هغه سړی الله ته ډیر غوره انسان دی الله رب العالمین ته ډیر بهترین انسان دی او اولئک الاکیاس عقلمن انسان زیرک انسان پوه انسان او غوره انسان همدا دی من او تاسو ته په دنیا کې هغه انسان غوره ښکاره کیږي چې هغه د مال او د جیداد او په دنیا کې ډیر سرمایه‌دار وي ډیر جیدادونه وي ډیر ګاډي وي او ډیر کورونه وي او ډیرې بنګلې وي او ډیر اولاد وي او نور دغه شانې په دنیا باندې ډیر برابر وي موږ ته دا غوره ښکاره کېږي چې پلانې د پلانې زوی د هغه سره ځمکه ده د هغه سره جیداد دی د هغه سره کور دی هغه په دنیا باندې آباد دی هغه په ښځو باندې آباد دی او په نورو څیزونو باندې آباد دی په رسول الله علیه السلام عقلمن انسان او پوه انسان هغه ته ویلی دی چې هغه د مرګ دپاره ډېر تیاری کوي دا زما عزتمند عقلمن انسان دی هوښیار انسان که تاسو ګورئ هغه دا دی چې په دنیا کې مرګ ځان ته رایادوي دنیا به قدر استطاعت هغه ګټي د خپل وس مناسب هغه ګټي چې په هغه باندې د هغه زندګي تېرېږي ځکه دنیا چې دا به هم مؤمن بنده هغه ګټي دا حلال کسب دی د الله عبادت دی د الله بندګي ده چې مؤمن بنده حلال رزق هغه ګټي د خپلو بچو اولادو دپاره
خو لیکن دغې سره مرګ ته تیاری هم کوي. د مرګ دپاره فکرمند دی چې ورځې زموږ مخې ته یو سفر هغه پروت دی، مخې ته زموږ او ستاسو یو رحلت هغه پروت دی، مخې ته زموږ او ستاسو یو عظیمه لویه زندګي هغه پرته ده چې هغه 50,000 کاله ورځ ده. کان مقداره 50,000 سنه. قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغې نه تعبیر کړی دی 50,000 کاله ورځ، 50 منټه نه، 50 میاشتې نه، عظیمه طویله ورځ ده. ای مؤمنه چې په تا باندې مرګ هغه راغلی، بس په تا باندې قیامت هغه قائم شو، ستا سفر هغه د دنیا نه هغه شروع شو، تا سره به حساب کتاب هغه شروع شو چې مخې ته ډېره سخته، ډېره ترخان او ډېره طویله زندګي ای مؤمنه ستا مخې ته هغه پرته ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ژوند او زموږ او ستاسو زندګي د کتاب او د سنت هغه موافق هغه جوړه کړي. الله رب العالمین دې من او تاسو سره د آخرت فکر هغه پیدا کړي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو د بچو او د اولادو د ځوانانو د کشرانو د ټولو سوچ فکر هغه آخرت طرف ته پیدا کړي، ځکه چې د دې نه خلاصۍ هغه نشته دی. هر سره به خلاص شي مؤمنه، د مرګ نه خلاصۍ نشته دی. مرګ هر سړی هغه مني، که هغه کمونست دی، که هغه کافر دی، که هغه دهریه دی، که هغه یهود دی، که هغه نصارا دی، ټول په دې خبره باندې یقین کوي چې مخې ته مرګ هغه شته دی، د مرګ نه خلاصۍ هغه نشته دی. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. هغه مرګ چې تاسو د هغې نه تېښته کوئ، هر سړی ځان دپاره څه اسباب استعمالوي، که لږ شان بیمار شي ډاکټر له منډه، دمونو له منډه وغیره وغیره کارونه هغه کوي. ولیکن کله چې مؤمنه تا باندې مرګ هغه راشي والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ای مؤمنه ستا د یو پنډی د بلې پنډی سره جوخته شي، دا دواړه ګوتې درله یو ځای کړي، دا درله وتړي چې کولو چېرته پاتې نه شي، دا زنه درله وتړي. الى ربك يومئذ المساق. ای مؤمنه ستا سر، ستا چلن، ستا روانګي او ستا تلل هغه رب العالمین طرف ته دي. الى ربك يومئذ المساق. ای مؤمنه که تا په دنیا کې ښایسته زندګي تېره کړې وي، ښه ژوند دې تېر کړی وي، د قرآن او د سنت مطابق زندګي دې تېره کړې وي، الله او رسول علیه السلام دې رضا کړې وي، نو ستا دپاره ډېره خوشحالي ده. ستا مخې ته هغه ملائکې هغه راروانې دي، تا له به زیری درکوي د جنتونو، د راحتونو، د سکون، د اطمینان، د قسمه قسم زندګۍ د خوشحالۍ زیری به تا ته ملاویږي. تا ته به الله رب العالمین حیات طیبه نصیب کوي. الله رب العالمین به یې مؤمنه تا له مزیداره زندګي درکوي. الله رب العالمین به درله ژوند پراخه کړي، قبر به درله هغه یعنې هغه بیا پس د مرګ نه هغه پراخه کړي، او قسمه قسم نعمتونه به الله رب العالمین ای مؤمنه تا له هغه درکړي. نو عزتمندو دا خبره مې عرض کوله چې ګورې تاسو د مرګ سره ملاوېدونکې د مرګ نه تېښته هغه نشته دی. مفسرین د دې آیات د لاندې یو واقعه ذکر کړې ده. امام ابن کثیر رحمه الله دغه شانې امام طبري رحمه الله ذکر کړې ده. وی یو ګیدړ چې هغه د ځمکې ورپورې قرض و، نو یو ځای ته به هغه وتښتېدو، بیا به ځمکه و چې ځمکې ورته ویله چې زما قرض هغه راکړه، بیا به روان و زه ځای کې به یې دمه کوله، بیا به ورته ځمکې زما هغه قرض راکړه. نو اخر د ډېر د ستړیوالي د وجې نه په هغه باندې مرګ هغه رالی چې د دې نه خلاصې هغه نشي. دغه شانې زموږ او ستاسو حال، که انسان ډېر ژوند هغه تېر کړي، که انسان روغ وي، اخر په ده باندې به مرګ هغه راځي. خامخا یو طرف نه ورله الله رب العالمین یو سبب هغه جوړ کړي، خو خلاصۍ هغه نشته دی. نو زما عزتمندو دا خبره مې عرض کوله چې دا عظیم سفر زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو مخې ته هغه پروت دی. د هغې دپاره تیاری هغه کول پکار دی، ځان ته هغه اسانول پکار دی. او بله خبره زما عزتمندو هغه دا ده چې موږ او تاسو ټول دلته راځو په دې نیت باندې چې د مسلمان شپارس له راغلي وو، په دې نیت باندې راغلي چې الله رب العالمین دته مغفرت وکړي او الله رب العالمین دته صحیح صفونه برابر سید ملګری صفونه برابر ملګرو دم تاسو ته ټولو ته خبره کوم کنه د تیز आवाज سره جنازه، رو आवाज سره جنازه، د دې په اړه کې باس مباحثي او بیا
کدی واړي موږ کولای شو بهر حال زه نه، تاسو موږ ته تاسو خبره ته کوم خاص مسله کوو. چې په رو باندې رو بس ته خبره هوا کوي، کېږي عام که نه ترتیب بھائی، ته زما خبره خبره ټیک ده، کوم. دا- عام ترتیب سره چې څنګه جنازه کې انتشار نه دی پیدا کول پکار مونږ انتشار نه کوو الحمدلله تاسو کېنه دلته مونږ دلته چې راغلي په دې نیت پر راغلي د اصلاح د خلق دپاره مونږ د دې دپاره نه راغلي چې طرف ته انتشار که انتشار خبره کول غواړي چې جنازه وشي انشاءالله بیا مسجد کې کېنو که څه خبره باندې کول غواړي خو دا ورته الحمدلله د رسول الله علیه السلام طریقه دا وه چې جهرا جنازه هم ثابته ده سرا او پټه جنازه هم ثابته ده مونږ چا سره په دې کې دا لانجې نه کوو چې یاره دا شته دا نشته دواړه ثابتې دي که څوک دلایل غواړي د قرآن او سنت نه الحمدلله په دې باندې ډېر دلایل شته دي مونږ په هغه طریقه کوو چې کوم الله او رسول علیه السلام ته دا مونږ راځلی نه خو زه خبره کوم دا ثابت نه دی ټوله مناظره نه کوو مونږ د رسول الله طریقه بیانوو سترګې مړه وباسه ګوره مونږ د سترګو نه باسو ودرېږه